دوستانو او ملګرو د را روان 24 تاریخ او پر 25 تاریخ باندې د عیسایانو د کریسمس چې ورته وایي د دې اختر دی هغه د عیسی علیه السلام د پیدا کېدلو ورځ دی لمانځي. د دې رسم او رواج دی د مسلمان لپاره څوک چې په افریقا او په نورو بهرنیو هیوادو کې یا په نور داسې زموږ ته په ملکو په وطنو په علاقو کې د خلک له موږ ته سره څنګ ته همسایګانې دوستانې ملګري د دې سره په دغه رسم کې شرکت کول د مسلمان لپاره جایز نه دي ورونو. په دې ښه باندې سر خلاص کړي، لیکن بعضې ځایو کې مجبوري لکه تعلقات د ورورګلویو دغه نه یو مسلمان بل کافر یا دغه رقم عیسایي یا نور داسې تعلقات په دغه وجه باندې که چیرته د مجبوري مجبوري په مسله کې فتوا دارالعلوم بنوري ټاون داسې ورکړې ده چې که چیرته ورسره ولاړ دي سي نو خیر دی. په هغه رسم و رواجو کې اول خو نه شرکت جایز نه دی د مسلمان لپاره. که چیرته مجبوري نو چې کله ورسره ولاړ سي یا په هغه کې شرکت وکړي هغه رسم و رواج دې نه کوي تر خپله وسه پورې کوم چې مثال په هغه کې دی د دغه دپاره کې لکه تحفه قبلول تحفه چاته ورکول او دغه رقم دی چې کوم نورې نښانې او نورې کیسې کوي یا د یو قسمه شی خوري که دی ولو چې د یو شي خوراک لکه مټایي د یو شی بل مثال دی شی ورجې دی پخ کړي دي غوښې پخ کړي دي نه لکه موږ ته چې کوم اختر کوو نو په دغه رقم باندې هغه شی ته ګوره که دا شی جایز و خوراک یې ویې خوره که دې ځان ځین ساتلی اوس خو ډېره ښه ده که دې نسو ساتلی هغه شی چې جایز ویې خوره که ناجایز و د هغه خوراک درته ناروا دی هغه ته نسې خوړی چې در څو پورې په زور یې در باندې خوړلی نه او دغه رنګه دوم که تحفه به ته نه چاته ورکوي او نه د چا څه تحفه قبلوه که دې تحفه قبوله که یا بل داسې یو شی دا بیا برته په مسکینانو تقسیم کړه. مننه، الله پاک مو وساته. السلام علیکم ورحمت الله. دا یو څو ورځې موږ په یو ترتیب اخته یو که خدای کول نه بینو خدای کله چې د دې څه موږ فارغه سو نو د سبقانو غوښتنه خلک ډېره کوي. دا سبقان به موږ شروع کړو دا د انګریزي د یو څه ناسه زده کړي او نور کوم ترتیب دی موږ کوشش کوو چې نور هم د ترتیب پر مخ باندې پوره بوځو. خو تاسو یو دا کار وکړئ د ګروپ د کامیابه کېدلو لپاره زموږ د دې پیج د فیسبوک د کامیابه کېدلو لپاره تاسو یو هیله درنه کوم چې له موږ سره پوره مرستو امداد وکړئ. ملګرو ورته اضافه کړئ، لینک یې شیر کړئ، دوستانو ته رادعوت کړئ، بیانونه پر مخ شیر کوئ. په دا ناروا او منکراتو نن سیلاب را روان دی. د ټیک ټاک لپاره زموږ ستاسو ځوانان دي چې ویې ګوري هېڅ به حیران ورته پاته سي.